الله دې موږ د مولانو په حال رحم وکړي. طالبانو ما په عکس باندې دومره ډېر تحقیق کړی، 10 کاله ووتل. اوس هم طالبان بیا دیش کوي، دوی ته تحقیق نه د معلومي د عکسونه اخیستل اسلام کې څنګه خود څه به تحقیق کنه زتی څه کوي. نن اسلامي امت طالبانو دې ته ډېر ضرورت لري چې تاسې دې موږ درسونه واورئ که نور انسانان یې واوري، نور انسانان یې واوري. څومره اوس داسې یو څوک د طالبانو غرب اروپا کې اوسېږي، دا درسونه وانه وادي وري کنه. نو چې واوري تنا دي تاسې اصلاح په موږ باندې ده، که د اسلامي امت ټول اصلاح په موږ باندې ده، ټول اسلامي امت اصلاح په موږ باندې ده. نو چې د ټول اصلاح په موږ باندې ده، طالبانو نو ولې بخیلي کوئ؟ د دعوت لاره مه بندوئ. دا یې طالبانو یوه ښه لاره ده، او دومره تشدد هغه مه پکې جوړوئ. فاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل ارتوى لو كان معه آلهة كما يقول